آیا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب باید بدل کړل سي که نه؟ نو ګرانو دوستانو تر ټولو له مخه به زه تاسو ته دا ووایم چې اوس مهال د افغانستان کرکټ ملي ټیم ته هیڅ ضرورت نشته چې دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ور بدل کړي. که چیرې بیا هم په راتلونکي وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ وغواړي چې د ملي ټیم کپتان بدل کړي، نو د دې لپاره تر ټولو خوندور چوایس ده هغه به رحمت شاه زرمتی وي. رحمت شاه یو ډیر خوندور پلیر ده. که چیرې موږ د میچو ته وګورو و تیر پرفارمنس ته وګورو، نو په ونډې کې تقریبا د ډیر ښه پرفارمنس لري او د ډیر ښه سکور کړی دی. دا تقریبا په ونډې کې 40 میچونه کړي دي او 2040 رنز یې جوړ کړي دي. خو فیلحال اوس بدبختانه په د ورلد کپ میچو کې د خاص پرفارمنس نشته، دی په د خاص میچو کې نه ده چلیدلی. خو که چیرې موږ د زاړه میچونه وګورو، نو د یو ډیر ښه پلیر ده او د ډیر ښه سکور جوړ کړی ده او دی به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره یو ډیر ښه لوبډلي مشر واوسیږي. نو تر ټولو له مخه که چیرې اوله وارې د افغانستان کرکټ ملي ټیم کپتان بدلیدو ته ضرورت پېښ سو، نو د دې لپاره به تر ټولو خوندور چوایس ده هغه رحمت شاه زرمتی وي، ځکه رحمت شاه تر اصغر افغان هم ښه لوبې کوي او هم تر ګلبدین ښه لوبې کوي. نو دې لپاره به رحمت شاه زرمتی یو ډیر ښه کپتان واوسیږي.